دا ورو سوال کړی دی چې زموږ په معاشره کې چې کله واده او نکاح تړلی کېږي نو د هلک د طرف نه د هغه څوک مشر ناسي، ځکه چې د عاداتو او د عرف مطابق هلک له حیا ورځي د دې نه چې دی مخامخ شي د خپل سخر سره د ایجاب او قبول لپاره چې زما لور د قبول دی نه دې نه هغه له حیا ورځي. نو زما نکاح هم دغه شان شوي، دا نکاح به صحیح چې زه پکې نه وم او زما د طرف نه پلار یا تره بل ناسي. الجواب اول خو یعنی زه د دغه معاشرې صفت کوم او په دغه معاشره پسې ارمان کوم چې هغه نږدې ختمېدو واله ده، چې په کومه معاشره کې یعنی هلک له حیا ورځي د خپلو مشرانو نه د واده په مسله کې. یو سړی به وایي چې ولې حرام دي څه دا داسې به زر دا ټکی راواچي ولې حرام دي څه نه حرام نه دي، خو بعض خبرې د ادب او د حیا سره تعلق ساتي. دا زموږ په معاشره کې د اوسه پورې اوس کمه شوه او نږدې وخته پورې ډېر زیاته و چې دا کېدی نه شو چې د واده هلک دی په خپله نکاح کې کښېني که نه کېناستی شو نه شو کېناستی. حیا به وه، څه درانه خلک وو. زموږ والد صاحب د الله وبکي هغه به ماته وی موږ به د خپل پلار په مخ کې ویښته نه شو موږ ګرځولی، ویښته به موږ نه شو موږ ګرځولی، ځکه چې موږ له به حیا راتله چې دی به اوس ووایي چې دی دومره لوی شو چې زما مخ کې ویښته به ګرځي. او وی د واده خاوند به بچي به یې مو دې پلار به راونی و او به ورته کار شو وبه یې و د ښځې په مخ کې، خو هغه به مجال نه و چې غږ یې کړی. داسې درانه او حیاناک خلک وو. د مور پلار په مخ کې به ښځې ته اواز نه کوو، دا نه دا کار حرام دی یا دغه دی، بیا که خبره ځم دا د حیا او د ادب سره تعلق ساتي. د مور پلار په مخ کې به ښځې ته ولې اواز نه کوو؟ حیا به ولې ورتله، شرم به ولې ورته جو دا مشران ناست دي زه ښځه یادوم. چې مور پلار به کور کې ناست و هغوی د ناستې ټیم و دی به کمرې ته نتو، حیا به ولې ورتله چې دا مشران ناست دي اوس به دوی وایي چې دی دومره لوی شي زموږ په مخ کې ځي ښځې خواله. دا ښځه به د خاوند خواله نه راتله، مړې که خو دا به نه راتله، هغې له به حیا ورتله د خوا سر نه. او داسې نورې ډېرې خبرې او نن سبا چې حالات ویني د دې خلکو د دې ځوانانو چې یو سړی د مور پلار په مخ کې پروت یو سندره یې لګولي او فلم یې لګولی او ډرامه کې دا وشو دغه کې دا وشو دغه حیا د کوم ځای نه راسي. او د مور پلار په مخ کې د ښځې سره هغه خبرې کول چې هغه مناسب نه وي، او یو خو د کار خبره ده، د فایدې خبره سړی ښځې ته وکړي داسې وکړه داسې وکړه تا ته ما ویلو تا ولي دا عامې خبرې. خو چې یو سړی د مور پلار په مخ کې د ښځې سره د مینې محبت خبرې شروع کړي او ګپ شپ ورسره لګوي لکه حیا پکار وي. دا مشران دي. دې ته وګوره، یعنی پلار ناست دی او د ټلیفون میلاو کړی ګپ شپ چا سره لګوي؟ ښځې سره. او غریب ځان له ناست دی. ګوره حیا کم ځي ته ورسېده. مور غریبه ناسته دی د ښځې سره ګپ لګي او هغه ځان له ناسته ده، او بیا به زه ولې حرام دي څه نوره مسله د دین نه یې زده کړي، خو دې بعضو مسلو کې بیا ځان تکړه تکړه کړي. نو دا خبره د ورور صحیح ده چې زموږ د ټولو په معاشره کې د نږدې وخته پورې داسې وه. د پښتنو معاشره کې دا د نه منلو بلکې دا پرېږده موږ چې کوم یعنې اورېدلي دي او بعض هم لیدلي دي چې د واده هلک به هفته هفته به کور ته نه راتو. نو دی به کور ته ولې نه راتو؟ ځکه چې هلته کور کې خپلوان را جمع شوي دي، ترور راغلی ده، ماما راغلی ده، کاکا راغلی دی، تره راغلی ده، بل راغلی بل راغلی، و د دوی په مخ کې به دی د جنۍ کمرې ته څنګه یسي؟ نو دی غریب به ځان له 3 ورځې 2 ورځې دا به بهر چې کله به دا میلمانه ټول خواره واره شو قصه به دا بیا به دی راښکاره شو. نو په هغه چې به راښکاره م شو نو د مور پلار د پاسېدو نه مخکې به پکې بعض ځای د کمرې نه بیا وځي چې هغوی مې دلته ویني. دا بس خبرې صحیح ده چې شریعت کې یعنی ناروا نه دي، خو دومره ده چې بس دا د حیا سره تعلق ساتي. ضرورت دی حیا ته
او دروند خوی ته نو دا ورور وایي چې زه په خپله نکاح کې نه وم او زما له طرف نه پلار او نکاح وشو دا به جایز یو که نه الجواب وکالت په عقد د نکاح کې دا بلکل جایز دی وکالت څه ته وایي چې ته د خپل طرف نه وکیل وټاکي نو که چېرته یو سړی په خپلو خپلوانو کې لازم نه دی چې پلار دی لکه یو سړی دی رور یې وکیل کو تره یې وکیل کو ماما یې وکیل کو بل څوک یې وکیل کو دا جایز دی یا لکه بغیر د وکالت نه علاقه کې یو عادت دی چې د هلک د طرف نه پلار کینی نو دا په دې عرف کې دا وکیل دی یا رور کینی یا تره کینی نو وکالت بالکل جایز دی او په دې سره نکاح صحیح ده لکه هسې زه به یو خبره ذکر کړم کله ناکله داسې چې سړی لري یا په سفر باندې یا بل څه وزري لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره عمرو بن امیه او ابو رافع دا دواړه هغه وکیلان کړي وو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام حبیبه سره واده وکړو کوم ځای کې وه حبشه کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې نو بس حالات په سړي داسې راشي سړی لري دی او نکاح کول غواړي او یا یې په هغه ځای کې یو وکیل جوړ کړي نو بیا هم نکاح چې دی هغه صحیح ده والله اعلم